شکر الحمدلله ما چې نن تاریخه پورې سونم سورلی چې د کړي ای ته پته نه ده لګېدلې چې دا جینۍ ده که هلک دی. زما یو خپل لوک دی چې کله رکشه چلوم نو زما خپل سپلی خپل چې دی کمیز شلوار چې زما مور ما سره روانه او هغه په کوم شیز باندې ګوته کېږي چې زویه دغه شی زما خوښ شولو چې بس زه خپل دې جیب ته نه ګورم. وی خدای دې هیڅ در باندې نه کوي خوږې مورې او مخکې رانه بیا هېر شو. کېږي پکې سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې د یو ډرامې په لوکیشن باندې موجود یم. زما پر څنګ باندې یو فنکاره ناسته ده چې دا فنکاره د دې ډرامې دپاره له پېښوره کراچۍ ته راغلی دی چې د ژوند دوه کرکټرې وي. یو کرکټر چې دی په عام ژوند کې له خپل مور او پلار او له کور له چاپېریل سره لوبوي. یو کرکټر دا وي. یو کرکټر په فلم او په ډرامه کې وي. کومه فنکاره چې زما په څنګ باندې ناسته ده د دې دوه کرکټرې دي او دواړه د کمال کرکټرې دي. په دې دواړو کرکټرو باندې له دې فنکارې سره مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې دې فنکارې ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړې مه شئ. وعلیکم سلام، تاسو څنګه یې ښئ؟ الحمدلله ډېر ښه. تر ټولو له مخه خپل تعارف کتونکو ته وکړه. یاره تاسو چې څنګه په دې چینل ما ګورئ، زه ستاسو نادیه ګل او امید لرم چې تاسو به ښه او خیر خیریت سره وئ. تر ټولو له مخه ماته دا ووایه د کراچۍ ښار ته څنګه راغی؟ د کراچۍ ښار ته خو چې دی نو زه د سرجي مینې راښکاږلم. هغه داسې کې چې ولې د هغه کم کار چې وي نو هغه ډېر خوندناک کار وي، ګپ شپ پکې وي، هسي مذاق وي پکې. نو بس پېښور کې زما دونه مطلب کار هم نو که نه، نو ما سرجي سره رابطه وکړه. سرجي ویل چې یاره زه کراچۍ کې، ما ورته ویم سرجي مې کراچۍ کې زموږ خپل خپلوان هم اوسېږي، مې داسې به وکړم چې زه به کراچۍ ته درشم او زه به یو څو ډرامو کې کار هم وکړم او تاسو سره به زما نور هم ګپ شپ دغه شي. نو د ډرامې په حواله زه راغلم، د کار په حواله. سرجي ذکر کوي، سرجي څوک دی؟ سرجي چې دی هغه طارق مردانی دی. یاره ډېر زبردست او ډېر نایس انسان دی. زه لکه دای په مخامخ دا دغه نه کوم چې یاره سرجي داسې سرجي. ما د ډېرو داسې کسانو سره لکه ډرامې کړي، څنګه چې فرمان عمرزی شو، اے کے خان شو، داسې نور کسان هم دي چې ما هغې سره کار کړي او د هغې کار هم ښه خوندناک دي. دا نه چې د هغې کار چې دی دې خوا خوا دي، ښه زبردست کارونه دي. خو لکه ماله چې د ټولو نه زیات چې کم کار خوند را کړی هغه د دې سرجي پروډکشن خوند را کړی. ګرانو کتونکو، یو چې کوم دی وضاحت به تاسو ته وکړم. د سرجي ذکر یې وکړي، بیا د طارق نوم چې کوم دی واخیستی. طارق مردانزی د پښتو د ډرامو او د فلمانو ډایرکټر دی. تاسې ټول پیژنئ چې د ده په ډایرکشن کې ډېرې ډرامې تاسو کتلي دي او خوند هم باندې اخیستی دي. نادیه ګل د طارق مردانی ډایرکټر خبره کوي. نادیه ګل دا ماته ووایه تر اوسه پورې ده په څومره ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده؟ تقریبا داسې خو زما ډېرې ډرامې شوي، خو زه به غالبا داسې 20-15 ډرامې به زه تاسو ته ویم چې ما ته خپله هم یاد نه دي چې ما څومره ډرامو کې کار کړی دی. دا ماته وایه په دا 20-15 ډرامو کې داسې ډرامه چې هیټ شوي وي؟ یاره زما ړومبی حسن پرست ډرامه ډېره هیټ شوې وه. اینه پس سیده داسې نورې ډرامې دي، خو زه خپلې ډرامې خاص ګورم نه چې ما خپلې ډرامې کتې وه د پته لګېده چې زما کومه ډرامه ډېره هیټ ده. نادیه ګلې دا ماته وایه 1500 ډرامو کې د له مختلفو ډایرکټرانو سره د فن مظاهره کړې ده. تا ته تر ټولو بیسټ ډایرکټر کوم یو ښکاره کوي؟ زما په نظر کې خو ټول بیسټ دی. اوس به زه کم یادوم، لکه زما په نظر کې یو شان دي ټول. او جی نادیه ګلې بله خواته به راسو. ستا متعلق ما ته معلومات حاصلې سوي دي چې تا د پېښور په ښار کې تقریبا 2 کاله یا 3 کاله رکشه چلوله. دا حقیقت ده؟
جی بالکل حقیقت ده. نو زنانه ذات فیمیل او رکشه چلول ګران کار نو؟ بالکل دې معاشره کې خو رکشه چلول څه چې زنانه ذات ته چې دی د کور نه بار وتل هم ډېره مشکله ده. و چې تاسو د پښتو معاشره پته یې چې یاره دا د پښتنو معاشره د څنګه رکشې چلولو ته مجبوره ولې شوې؟ بس دا د کور ایشوز دي د هغې د وجه لکه کور کې د ګټې وټې څوک نه و که نه نو د دې حوالې سره. تاسې دا 2 کاله په پېښور ښار کې رکشه چلوله، مختلفه سواریان به د اخیستې وي، د سواریانو رویه له تا سره څنګه وه؟ شکر الحمدلله ما چې نن تاریخه پورې څونه سورلی وي چې دې کړي ای ته پته نه ده لګېدلې چې دا جینۍ ده که هلک دی. تا په زنانه ډرس کې رکشه چلوله که په مردانه شلوار کمیس کې؟ نه ما خو چې دی د هلکانو کپړو کې شلوار کمیس کې ما رکشه چلولې. زما یو خپل لوک دی چې کله رکشه چلوم نو زما خپل سپلې خپل چې دی کمیس شلوار مطلب واسکټ ټوپې بس زه داسې زما مختلف ماکس واکس ما لګولي زما بیخي پته نه لګي چې زه رکشې ته کښېنم. دا ماته ووایه دا فیصله د ولې وکړه چې زه به د نرانو په ډرس کې رکشه چلوم، د ښځو په ډرس کې د رکشه ولې نه چلوله؟ یاره د ښځو په ډرس کې ما رکشه په دې وجه نه چلوله که نه چې نه هغه څه کراچۍ ده چې په کوم ځای کې زه اوسېږم، نه هغه لاهور دی او نه اسلام آباد دی، هغه خیبر پښتونخوا ده، هلته ټول پښتانه اوسېږي. نو زما ضمیر ما ته اجازت نه راکول چې ته د لیډیز په کپړو کې رکشې ته کښېنو بیا تا سره سورلی په جوخت کښېني نو ته به هغه ته داسې هم نشي ویلی چې بھیجانه ته لږ شاته کښېنه، هغه به چې ته راوتې څه دپاره بیا. نو د دې نه ښه خبره دا ده چې زه د هلکانو ډرس کې خپل مزدوري هر څه به ما کوله نو چا به نه پېژندم. ګرانو کتونکو یوه خبره به له تاسو سره شیر کړم، دا غیرت صرف په میل کې نه وي، په فیمیل کې هم غیرت وي، په فیمیل کې هم همت او تکړهوالی وي. ځینې فیمیل داسې وي چې هغه تر نر زیاته همتداره وي، تکړه وي، لکه نادیه ګل. نادیه ګل و چاته سوال نه دی کړی، و چاته خواست نه دی کړی، و چاته لاست چې کوم دی نه دی نیولی چې ماته 100 روپۍ 1000 روپۍ راکه. نادیه ګل په خپل همت په خپله میړانه باندې 2 کاله د رکشې چلولو ته ایساره سوه او د خپل کور د خپل په کور کې چې د دې سره څومره انسانان ژوند کوي د هغو د نس د هغو کفالت نادیه ګل په خپل سر باندې اخیستی و. نادیه ګله دا ماته ووایه ډرامو ته څنګه راغې؟ ډرامو ته خو چې دی زه په ډېر مینه باندې راغم، ډېر په محبت راغم، ولې چې زما د ایکټینګ سره ډېر شوق و، ایکټینګ سره زما د میوزیک سره ډېر شوق و، خو اوس مې د میوزیک سره دونه شوق نشته چې څونه زما ایکټینګ سره شوق پیدا شوی دی. نادیه ګل زین څه وایي چې کم ځای ته په شوبیز دنیا کې ځان رسول غواړي؟ زه خو بس یو داسې مقام ته ځان رسول غواړم که نه چې زما مور ما سره روانه وي او هغه په کوم شیز باندې ګوته کېږي چې زویه دغه شیز زما خوښ شولو چې بس زه خپل دې جیب ته نه ګورم چې د خپلې مور هغه ارمان پوره کوم. ویل چې زما په مور چې کومې سختې تېرې شوي که نه زما مور چې زموږ دپاره کم تکلیفونه تېر کړي دي لکه ظاهرا خو به زه داسې یم چې د نن سبا واړه چې کوم دي که نه د نن سبا نوجوان جینکۍ دي که هلکان دي که هر څه دي هغه د مور پلار نافرمانه دي او زه به ورته یو ریکویسټ دا کوم چې د مور پلار نافرمانه کېږئ ما چې د مور او پلار تاسو خدمت وکړلو نو تاسو به یو داسې منزل ته داسې کامیابۍ ته رسئ که نه چې ستاسو به توجه کې هم نه وي، ستاسو به ذهن کې هم نه وي چېرې ما د څه شي سوچ کړی او زه کوم ځای ته ورسېدم. د مور ذکر د وکړي، د مور د څه ارمانونه دي؟ د مور مې داسې ډېر ارمان ده خو غټ نه غټ ارمان ده هغه چې کوم دی وي زما خپل کور وي نو انشاءالله چې الله کامیابي راکړله او الله دونه همت راکړی دی چې زه د شوبیز کې دونه کار کوم دونه دغه کوم نو انشاءالله د مور په دوا سره به زه د هغه د ارمان پوره کوم. په ژوند کې چې څومره سختې راځي هغه یو زنانه ذات څومره په همت باندې څومره په تکړهوالي باندې سر ته رسوي؟ یاره زه یم چې دا خاص پیغام د فیمیل لپاره چې یاره
چې مونږ په دې دنیا پیدا شو زمونږ د پیدا کېدو څه مقصد به وي. مونږ ته د یاري دغه نه دی پکار چې یاره مونږ چې دا څیزونو مونږ یریږو نه، چې یاره الله چې څونه طاقت چې میل له ورکړی دونه فیمیل له هم ورکړی دی. ښه په همت باندې ښه ډاډه دی ژوند کوي، هېڅ مسله به ورته نه. ته د کراچۍ غوندې غټ ښار کې دلته د یو ډرامې په شوټینګ باندې چې کوم دی د خپل فن مظاهره کوي، د دې ډرامې نوم که موږ ته وښایې؟ د دې ډرامې نوم خو چې دی تش لاس پاتې شو. تش لاس څوک پاتې شو؟ ته پاتې شوې که یو بل داسې کس و فنکار و؟ نه هغه زمونږ بله فنکاره ده، هغه لکه زما د مور کرکټر وکړلو، نو د دې ډرامې نوم دی تش لاس پاتې شو. لکه تاسې په دې دنیا کې تش لاس وې، داسې دا ډرامې کهانۍ ماته داسې ښکاري چې ستا له ژوند سره لږ غوندې نږدې ده. څه وایې په دې حواله؟ په دې حواله به څه زه ویم، زه شکر الحمدلله. یو خبره به درته کوم چې نه مې کله د رور کمی محسوس کړی دی، صحیح ده، نه مې د پلار کمی محسوس کړی، هغه د دې په وجه چې شکر الحمدلله زما مور ژوندی ده، ما سره ده، او الله دې تل عمر ما سره ساتي. ماله چې مور کومه مینه راکړې که نه، هغه به ماله کله په ژوند کې رور هم نه یې راکړي، پلار به هم نه یې راکړي، پوه شوې. نو شکر دی زه د مور نه ډېره متاثره یم او ډېره ترې خوشحاله یم. ماله د چې دی د چا د سهارو ضرورت نشته، بس زما مور دې وي، بس تل عمر دې ما سره وي، بس په دې خوشحاله یم. نادیه ګل دا ماته ووایه، کراچۍ ته راغې، په کراچۍ کې د په 2-3 ډرامو کې د خپل فن مظاهره وکړه، د کراچۍ خلک او د کراچۍ د فنکارانو متعلق څه محسوسوې؟ یاره زه به دا ویم چې د کراچۍ خلک ډېر ښه دي، ډېر مینه ناک دي او ډېر قدردان خلک دي، او بیا چې دی نو د میلمنو ډېر خاص خیال ساتونکي دي. او زمونږ چې د پېښوره کم کسان راځي نو هغې ته خو په سلامي ولاړ وي، دونه چې دی نو ښه خلک دي. مطلب سینګینګ سره دې شوق شته؟ یاره سینګینګ سره مې شوق و، خو زمونږ یو ښه ملګرې وفات شوې ده، د په سایکو ارباب به چې دی نو د هغې ټیک ټاک آیډي وه او خپل نوم یې چې و سیما ګل و. نو یاره د هغې د مرګ نه پس چې دی که نه په خدای یقین وکړه زما د هر څه نړه موړ شوی دی، په 7 تاریخ باندې د هغه ډیټ شوی دی، او لکه د هغه ورځې د واله تر نن ورځې پورې چې دی نو بس زما د هر څه نړه مات دی. ژوند یو داسې شی دی، موږ به ټول ځو، ته به ځې، زه به ځمه، کتونکي به ځي، آخر منزل چې کوم دی زموږ قبر دی. الله دې په هغه جهان کې غټه اوچته مرتبه ورکړي. دا ماته ووایه چې یوازې سې د پښتو کومه سندره دي په ذهن ته راځي؟ ماته خو یو سندره هم نه راځي، خو شوق مې ډېر دی، خو سینګینګ یو هم نه راځي ماته. بنیادي طور د کومې علاقې؟ زه چې دی د پېښور یم جي، رنګ روډ جي. تعلیم دې شته او که دې نشته؟ جی بالکل شته. څومره دی؟ میټرک. له میټرکه بعد د تعلیم پرېښودی؟ جی بالکل پرېښودی. نادیه ګل په آخر کې د وطن چینل کتونکو ده که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي؟ جی بالکل زه به ورته یو شاعري ویم، هغه هم د مور په باره کې ده، بلکې یو 2 شاعریانې به ورته ویم. هغه داسې شاعري ده چې لکه دا کسان ته لږ عبرت واخلي که نه. وایي د کور تقسیم درونو منځ کې وشوه، وایي د کور تقسیم درونو منځ کې وشو، وایي مور غلې غوندې راغله، وایي چې زه د چا شو، وایي خدای دې هېڅ در باندې نه کوي خوږې مورې، وایي خدای دې هېڅ در باندې نه کوي خوږې مورې، او مخکې رانه بیا هېر شو. کېږي پکې کله کله ظاهر سي. ما دونه ښکلې شاعري کړې ده، ما خپلې شاعریانې دي، زه خپله شاعري راوړم. وایي زندګي به راته سخته بې له تا شي، وایي زندګي به راته سخته بې له تا شي، خدای دې هېڅ در باندې نه کوي خوږې مورې، وایي زه به جنت کې خپله مور غواړم، وایي زه به جنت کې خپله مور غواړم، زار دې شي زار زما له موره هورې. ډېره مننه. کور د ودان سز د کراچۍ په ښار کې د شوټینګ دوران دې موږ ته وخت راکړی او له موږ سره د مرکه وکړه. ګرانو کتونکو دا و نادیه ګل چې له دې سره هم د ډراما انډسټري متعلق او د دې د فن او د ژوند متعلق کوم
مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارل یاسته. د خدای پامان.